د مالیې وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د هرات ولایت له ګمرک څخه لیدنه وکړه. نوموړي د دغې لیدنې ترڅنګ د صادراتي محصولاتو د اسنادو واحد مرکز په پرانیسته کې هم ګډون وکړ. دغه مرکز د مالیې وزارت سرپرست محمد خالد پاینده، د هرات والي ستر پاسوال عبدالصبور قانع، د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضي، د صادراتو په چارو کې د ولسمشر سلاکار او یو شمېر سوداګرو لخوا پرانیستل شو. محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه کشور حمایت وزارت مالیه را از صادرات کشور اعلام داشت و افزود ما برای شکوهمندی و توسعه اقتصادی حل مشکلات تجار ملی نیازمند ایجاد توازن بین صادرات، واردات و تسهیلات تعرفه‌ای هستیم و این باید تقویت یابد. طی مراحل اسناد صادرات در تمام افغانستان تطبیق شود و ما بحث داشته باشیم که چطور به یک مرحله تنزیل بیافته. مشکلات عمومی تمام جامعه به شمول تجار محترم حل میشه. پس از این گشایش سرپرست وزارت مالیه به گونه ناگهانی وارد گمرک هرات شد و در آنجا ضمن دیدار با مسئولین گمرک از موترهای باربری و اموال تجارتی که قرار بود انتقال یابد بازدید نمود. 8 اراده موتر دست پاکستان داره که اصولا باید واره شود و بالاتر از 2000 کارتن مانستر 2100 کارتن مانستر انگلندی داره که یا متماندگی بوده. امی خیانه تو نبود که پت بوده باشه. یه باز که می‌بینید مانستر. بله. په دې ناڅاپه لیدنه کې چې د قانون د تنفیذ رئیس یې هم ملتیا کوله، هغه کسانو چې غوښتل خپل توکي د بارونکو موټرونو له لارې د مالیې له ورکړې پرته ولېږدوي، د قانوني اجراتو په موخه د قانون د تنفیذ د رئیس له لوري ودرول شول. په همدې حال کې د مالیې وزارت سرپرست د عوایدو او مالیې د راټولولو ترڅنګ ژمنه وکړه هغه کسان چې په دې مسله کې له خپل وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه اخلي او یا وظیفوي غفلت یې کړی وي، له دندې به ګوښه او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. کانتینر رو باز میکنیم، کانتینرهای چی کریتای مانستر ماندگی سیره ما بخشیدن نمیدونم. موتر رو باز میکنیم کلان میدین انگلیسی نوشته است که بادام ایره ما چی رقم بباشه. اون صحیح است که در پرچون در داخلش اگر کدام یک بخشه چیز رو پات پیدا باشه.